قدرمندو رونو او خويندو تاسو ورور ډاکټر آصف اظهار یو ځل بیا تاسو سره نن خبره کوو. اکثر دا خلک داسې وي چې یاره چاته د شوګر یا د بلډ پریشر یا داسې مسلې وي، نو ډېر زیات خلک دا تپوس کوي چې یاره جي هماله خو چا د سعودي نه یو ملګري یا داسې مختلف د اماراتو نه یا داسې نورو ملکونو نه ما ته جي یو ډبې روړلې دی او په هغې کې دا راته وایي چې یاره جي دا د اجوا کجوري چې کوم دي د هغې پاوډر دي، د هغې چې کوم زړې دی د هغې پاوډر دي او د دې استعمال که تاسو کوئ نو ستاسو بلډ پریشر او ستاسو د زړه مسلې او دا چې کوم دی نو دا به کنټرول وي. یقیني طور چې کوم دا قدرتي څیزونه دي دا الله تعالی چې جوړ کړي دي نو دا داسې څیزونه دي چې دې کې څه هم بې فایدې نشته دی. که د هغې تاسو استعمال کوئ خصوصا لکه ډومبې به ذکر وکړم زه د کجورې داسې نور مختلف څیزونه چې کوم ډېر زیات استعمالیږي نو هغې کې کجوره، زیتون شولو، دا مختلف ډرای فروټس شولو یا دغه څنګه چې ما ذکر وکړو د جامن، نو د دې ایون دا زړي چې کوم دی دا که پاوډر شي او دې سره دا استعمال شي نو دې سره د شوګر بلډ پریشر د دې د زیاتېدو احتمال هم نه وي. او خاص کر د دې اجوا کجوري یا دغه چې خلک ډېر ذکر کوي نو په دې باندې که تاسو ریسرچ وګورئ د هغې چې دا کم زړی دی د دې دا پاوډر چې خلک استعمالوي نو د هغې واقعي خبره ده چې فایدې ډېرې زیاتې دي. یو خو پکې فایبر دی نو که تاسو اوبو کې واچوئ یا مختلف څیزونو کې دا واچوئ او هغې استعمال کوئ نو ټول نه اول خو دا ستاسو هاضمه ډېره ښه ساتي، هاضمه ورسره ډېره ښي، فایبر راځي. که څوک د قبض شکار دي یا داسې مختلف مسلې ورته دي نو هغه خلک ورسره ښه وي. بیا د بلډ پریشر چې کوم خلک بلډ پریشر سره د هغې مخه ده نو هغه که د بلډ پریشر دوایانې هم استعمالوي ورسره که دا استعمالوي نو یقیني طور د هغې بلډ پریشر زیاتېږي نه، هغه بلډ پریشر چې کوم دی هغه کنټرول ساتلو کې هغې ته مشکلات نه وي. بیا دغسې د شوګر هم خبره ده چې شوګر هم ورسره ښي ځکه چې په دې ریسرچ شوی دی چې د دې زړي کې چې کم دی نو په دې کې مختلف څیزونه دي چې په هغې کې انټي انفلیمیټري او انټي اکسیډنټ او میټابولیک ریټ تیزولو لږ پراپرټیز دي، خصوصیات دي. انټي اکسیډنټس هغه څیزونو کې مونږ استعمالو چې یاره چرته دایمي څه مسلې دي خصوصا د جوړونو مسلې چې چاته وي نو که هغه استعمالوي انټي اکسیډنټ دی پکې نو د هغې د جوړونو خاص کر چې چا د جوړونه رجیږي خپلو کې د ګوډې د زخم د زنګون یا د ګوټني دا کوم هډوکي خپلو کې رجیږي او دې ته د دې مسلې وي د ملا مسلې وي نو هغه خلک چې کوم دی د هغې د جوړونه ورسره صحتمند وي. انټي انفلیمیټري پراپرټیز دي پکې دردونه خوږونه زیات دي نو که دا استعمالوي انفلیمیشن کم وي، پړسوب کم وي، دردونه خوږونه کم وي، صحت ورسره ډېر ښي. او بیا د ټولو نه اهم څیز چې کوم په د اجوا کجوره کې د دې په زړي کې او د زیتون په زړي کې دی نو هغه دا دی چې دې سره زموږ لیپډ پروفایل یعنی زموږ کولیسټرول، زموږ د وجود غوړ، زموږ د وینې غوړ دا ورسره کمیږي. نو که څوک وزن کمول غواړي یا هغې ته د زړه پرابلم دی، هغې ته د شوګر یا بلډ پریشر پرابلم دی، هغې خپل کولیسټرول کمول غواړي نو که د دې څیزونو استعمال په خپل خوراک کې لږ کوي نو یقیني طور چې کوم دی دا ورته ډېره فایده ورکوي. بیا چاته چې دا د پټو کمزورتیا ده دغه دي نو هغې د لپاره د زیتون زړي کې هم او د کجورې زړي کې هم دې کې مختلف منرلز دي، دې کې مختلف نمکیات دي او هغه نمکیات دي چې کوم سره ستاسو شوګر یا بلډ پریشر دا نه زیاتېږي او ستاسو چې کوم د پټو دا مسلې دي دا ورسره یقیني طور حل کیدی شي. نو دا نیچرل څیزونه چې کوم دي، قدرتي څیزونه چې کوم دي د دې بطور یو ډاکټر زه تاسو ته دا وایم چې که تاسو د بیماریانو دپاره دوایانې م استعمالوي دا څیزونه م استعمالوي خو کوم دا قدرتي څیزونه چې کوم دي دې ته به هرګز سپک نه ګورئ. دا یقیني طور داسې څیزونه دي چې د ساید افیکټس او د مسلو نه بغیر ستاسو صحت سره چې کوم دی نو د دې ډېر تعلق دی او صحت ورسره ډېر زیات ښه وي. نو د شوګر، بلډ پریشر، د زړه، د پټو، د جوړونو چې کوم مریضان دي هغې که د اجوا کجورو دا زړې یا دغه د دې دا پاوډر استعمالوي د هاضمې ولا کم مسایل چې دي ورته د کم د معدې مسایل چې دي دا به ورسره یقینا کم وي. نو تمه لرم چې زما دا کمې خبرې چې کوم دي تاسو به ډېر غور سره اورېدلي وي او په دې باندې به عمل هم کوئ انشاءالله. خو هر څه نه علاوه چې کوم دی نو یو درخواست دا دی چې دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د راروانې ویډیو انتظار کوئ. انشاءالله د چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ څومره ویډیوز راځي نو انشاءالله تاسو ته به نیغ په نیغ راځي او ستاسو معلوماتو کې به اضافه کیږي. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.